په یو لرې غرني کلي کې چې شاوخوا یې لوړ غرونه، شنې درې او خاموشه ځنګلونه وو، یو غریب هلک اوسېده چې نوم یې حامد وو. حامد د خپل زاړه پلار او ناروغې مور سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوه. د دوی ژوند ډیر سخت وو. کله به چې ژمی راغی، یخ بادونه به د کور له سوریو ننوتل، او کله به چې باران وشو، د چت نه به اوبه څڅېدې. خو حامد یو فرق درلود. هغه هیڅ کله امید نه بایله. هر سهار به د لمر له راختو مخکې پاڅېده، زاړه بوټان به یې پښو ته کړل او د کلي له خلکو سره به یې مزدوري کوله. کله به یې لرګي راوړل، کله به یې اوبه انتقالولې، او کله به یې د خلکو په کروندو کې کار کوه. د پلار به تل ورته ویل: زویه، ژوند سخت دی، خو سخت انسان ماتولی نشي. حامد به مسکی شو او ویل به یې: یوه ورځ به زه دا حالت بدل کړم. په کلي کې یو شتمن سړی و چې نوم یې ملک رحمان و. هغه ډیر مالدار و، خو زړی سخت و. خلک به ترې ویریدل. ده به تل غریبان سپک ګڼی. یوه ورځ حامد د ملک رحمان کور ته د کار لپاره وړه. ملک هغه ته درنه بوجۍ ورکړه او ویې وی: که دا غر تر ماښامه وانه وړي، مزدوري نه درکوم. غر ډیر لوړ و، لاره له ډبرو ډکه وه، لمر سخت و او حامد وغی هم و، خو بیا هم یې بوجۍ پر اوغه کړه او روان شو. د لارې په نیمایي کې هغه یو بوډا سړی ولید چې د لارې پر غاړه ناست و او سخت تږی و. زوی، لږ اوبه شته؟ حامد یوازې یوه کوچنی بوتل اوبه لرلې. که یې هغه ورکولې، خپل به تږي پاتې کېده. خو دی بې له فکره بوتل بوډا ته ورکړ. بوډا اوبه وڅښلې، موسکی شو او ویې وی: ستا زړه ډیر پاک دی، الله به دې خالي لاس پرېږدي. حامد وخندل او روان شو. کله چې ماښام شو، هغه ستړی ستړی بیرته کور ته راغی. مزدوري یې واخیسته، خو ډیر کمې پیسې وې. بیا هم خوشحاله و، ځکه مور ته یې دوا راوړه وه. هماغه شپه سخت طوفان راغی. بادونه چغې وهلې، باران وریده او د کلي خلک ویریدلی وو. ناڅاپه د سیند اوبه پورته شوې او د ملک رحمان لوی کور یې محاصره کړ. خلک یوازې ننداره کوله. هیڅوک د مرستې جرأت نه کوه. د ملک کوچنۍ لمسۍ په کور کې بنده پاتې وه او ژړل یې. ملک رحمان چغې وهلې: چا سره مرسته وکړئ، څوک شته؟ خو خلک چوپ وو. هماغه وخت حامد راغی. هغه بې له فکره ځان اوبو ته وغورځاوه. سختې څپې وې، یخې اوبې وې، خو حامد مخکې روان و. څو ځله نږدې شو چې ډوب شي، خو بیا یې هم مبارزه وکړه. آخر یې ماشومه وژغورله او بهر یې راوسته. ټول خلک حیران شو. ملک رحمان د لومړي ځل لپاره چوپ شو. هغه د حامد لاس ونیو او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. ما تل خلک په پیسو ارزول، خو نن پوه شوم چې اصلي شتمني زړه دی. له هماغې ورځې وروسته د ملک رحمان چلند بدل شو. هغه د کلي د خلکو سره مرسته پیل کړه. غریبانو ته یې خواړه ورکول او د حامد کور یې هم جوړ کړ. بلکې د ټول کلي په فکر کې وو. خلکو زده کړل چې انسان د جامو، پیسو او کور له مخې نه ارزول کیږي. اصلي انسانیت په مهربانۍ، قربانۍ او پاک زړه کې وي. کلونه تیر شول. حامد لوی شو. هغه تعلیم وکړ، سخت کار یې وکړ او وروسته د خپل کلي د ماشومانو لپاره یې یو کوچنی ښوونځی جوړ کړ. هر سهار به ماشومانو ته ویل: که ژوند سخت وي، مه ویریږئ، ځکه تر ټولو تیاره شپه هم آخر د لمر مخې ته ختمیږي. او ماشومان به د هغه خبرو ته غوږ وو، ځکه هغوی پوهېدل دا خبرې یوازې خبرې نه وي. دا د یو داسې انسان د ژوند کیسه وه چې فقر یې مات نه کړ، سختیو یې زړه خراب نه کړ او دنیا یې د خپلې مهربانۍ په زور بدله کړه. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي، حتما کومنټ کې راته ووایه او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.